تحصیل کوئ، وزن کموئ، پرمختګ کوئ، ښه کرکټر را څرګندېږئ، ټولنیزو فعالیتونو کې ونډه اخلئ، څه کوئ؟ زه هر څه کولی شم، په تنهایي یې کولی شم، زه دومره په ځان متکي او اتکا لرم چې ټولې چارې مې په خپله سمبالوم. که د تصمیم نه وي او خپل ذهن ته چال ورکوئ، فریب ورکوئ او غواړئ چې خپل ځان وغولئ، نو بدلون به هم رانه ونه کړئ. هره ورځ، هره شیبه، هر کار کې، په هر فعالیت کې چې ته خپل موخه او خپل فعالیت او خپل راتلونکي په نظر کې ولرې، نو ته به ورته هڅېږي، انګېزه به درکول کېږي او موټیویټ کېږي به. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده چې ښه وئ، په خیر وئ. په یوه بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې اصلي بحث ته ور وګرځم، لومړی له تاسو ټولو هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ. نن په یوې بلې متفاوتې موضوع خبرې لرو. موضوع دا ده چې څنګه کولی شو په خپل ځان کې بدلونونه راولو. موږ ټول هیله لرو او ارمان یې کوو چې موږ له اوسني حالت بدل شو او ښې لاسته راوړنې ولرو. بدلون او تغییر یوه سخته پروسه ده. کله وارې د همدې سختوالي له امله موږ ویریږو او ملګري دوستان فکر کوي چې موږ له یو سخت پړاو به تیریږو. دا سخت پړاو انسانان نسی زغملی، خو که کله یې شروع کړئ، هغه اورېدلي به مو وي چې له جګړې برید سخت دی. نو که برید مو وکړ، بیا جګړه پخپله کېږي او هغه جګړه به بیا تاسې ګټئ هم. نو که چېرته تاسې وغواړئ بدلون وکړئ، دا سخته پروسه ده، خو که پیل یې کړئ او لارې چارې ورته وسنجوئ، نو بیا اسانه ده، بیا ممکنه ده او کېدی شي، هېڅ ستونزه نشته. نن په همدې اړه غواړم خبرې وکړم چې موږ څنګه بدلونونو سره مخامخ کېدلی شو او څنګه ښې لاسته راوړنې لرلی شو چې په راتلونکي کې هم په درد راته وخوړل سي او ورځ تر بلې تغییر ومومو او پایښت ته ورسېږو. لومړی له هر څه لپاره مهمه دا ده چې ستاسې خپلې مشخصې موخې وټاکئ. یا موخې ټاکئ یا یو هدف ټاکئ. د همغه لپاره غواړئ چې بدلون وکړئ. داسې نشي کېدی چې موږ په څو برخو کې بدلون وکړو. مشخصه موخه څه ده؟ څه غواړئ؟ کله چې کال اوړي، معمولا ټول انسانان د موږ په ګډون ټول ځان سره یو ډول تبصره کوو چې موږ تیر کال څه کړي او راتلونکي ته څه پلان لرو. په همدغه حالت کې هم موږ کولی شو چې تمرکز وکړو او خپل مشخص اهداف وټاکو. که زه لږ ښکاره ووایم چې راتلونکی کال به زه څومره زده کړې وکړم، راتلونکی کال به زما صورت او سیرت وزن څنګه واوسي، راتلونکی کال به زه څومره اړیکې جوړې کړم، راتلونکی کال به زه څومره پیسې لاسته راوړم، له کوم درکه به پیسې لاسته راوړم. نو همدغو برخو کې یا داسې ورته نورې موخې کېدی شي ستاسې په ذهن کې راسي او ورته وغواړئ چې ورسېږئ او بدلون وکړئ. نو په دغه حالت کې تاسې کولی شئ چې خپله یوه مشخصه موخه وټاکئ. ما چې یادې کړې یا هم تاسې چې متفاوت کېدی شي بحثونه ولرئ، په همغه متمرکز شئ او هغه درته په معین لیمټ او حد کې وټاکئ او پې غور وکړئ. دویم، پریکړې مو محدودې کړئ. په هر څه قضاوت مه کوئ. په هره مسله کې زر پریکړه مه کوئ. کله مو چې هدف مشخص وټاکه، همغه ته اړوند پریکړه مو لرئ. دیګرګون حالت ته مه ځئ. متفاوت لیدلوري په ذهن کې مه رانغاړئ چې دې نقطې ته به م ورسېږئ، دې ته به م ورسېږئ، هغه ته به م ورسېږئ. مشخص هدف مو چې ټاکلی، په همغه اړوند پریکړه مو کړئ او ځان سره تصمیم ونیسئ چې زه دغې نقطې ته ځان رسول غواړم او ورته رسېدلی شم. کله چې ته دا تصمیم ونیسې، نو ورته وبه رسېږې. که د تصمیم نه وي او خپل ذهن ته چال ورکوئ، فریب ورکوئ او غواړئ چې خپل ځان وغولئ، نو بدلون به هم رانه ونه کړئ، نو پرمختګ به هم رانه ونه کړئ، وزن به هم له لاسه ورنه کړئ، ښه شخصیت به هم جوړ نه کړئ او پیسې خو به هم پیدا نه کړئ. نو ځکه موږ وایو چې مشخصه موخه او پریکړې مې محدودې کړئ، واضح یې کړئ، لنډې کړئ او ښې یې کړئ. دریم، ستاسو خپلو موخو ته لارې چارې ولټوئ. کله مو اهداف تعیین کړل، مشخصه پریکړه مو هم ونیوه، بیا دا پړاو راځي چې ښه زه څنګه بدلون کولی شم، په کومو امکاناتو یې کولی شم، په کوم وخت یې کولی شم او ما کې څه دي چې
زه به دغې نقطې ته ورسېږم کومه چې ما ټاکلې. دا لارې چارې وسنجوئ. که د مثال په توګه راوړم، غواړئ چې یو بزنس پیل کړئ، یوه ښه سوداګري پیل کړئ او خپل راتلونکي په هغې کې ګورئ، هغې ته لارې چارې څه دي، څومره امکانات لرئ، څومره پیسې در سره دي، کومه ودانۍ ورته مشخصه کوئ، کوم فعالیت کوم وخت کې ورته ترسره کوئ، لارې چارې وسنجوئ، بیا هماغسې پیل وکړئ. که احیانا ستاسو بزنس یا بل هره موخه مو ډېره لویه ټاکلې وي او امکانات ورته نه لرئ، یا ستاسو عمر هغه نه اجابوي، یا ستاسو پیسې هغه نه اجابوي، یا ستاسو ملګري دوستان او کورنۍ دا نه اجابوي چې تاسو دغه موخې ته ورسېږئ، یا ستاسو ذکاوت دا نه دی، نو کله چې موخه ټاکئ هغه د مشخصوالي په وخت کې هم دا خبره ما وکړه چې مشخص په همدې حالت ورته ویل کېږي چې موږ خپل امکانات وسنجوو او هماغسې پرېکړه انتخاب کړو او بیا په درېیم پړاو کې موږ چې کله لارې چارې سنجوو نو موږ به بیا اسانه وکولی شو چې خپلو موخو او اهدافو ته ورسېږو او په خپل ځان کې به هماغسې بدلون راولو. که د زده کړو خبره وکړو، یو څوک غواړي چې په راتلونکي کال ماسټري واخلي، نو ماسټري ته خو ډېرې پیسې خصوصا په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې پکار دي. کوم پوهنتون کې ماسټري کوي، په څومره پیسې در سره دي، آیا ته هغه بسپنه لرې چې بیا د ماسټري لپاره ورکړې او هغه لګښت پرې ولګوې؟ که د ځواب هو وي خو صحیح ده، مشکل نشته، کولی یې سې. خو که هیله د ماسټرۍ لرې، هیله په دغه د تحصیل په دغه برخه کې د بدلانه لرې او امکانات نه لرې، یا هغه منظمه وظیفه نه لرې، یا یو کافي عاید نه لرې، نو خو نسې کولی. نو څه ضرور ده چې لوړ سوچ لرو او امکانات کم لرو. نو دغه نقطې ته په پام سره خپل بدلانه ته متوجه اوسئ. څلورم، له وړو ګامونو پیل کړئ. د لارو چارو په بحث کې هم دا خبره راځي. موږ وویل چې څنګه خپلو موخو ته رسېدلی شو. یو ګام دا هم دی چې له واړه پیل یا له لومړي پیله یې پیل کړو، له لومړي قدمه یې پیل کړو. په دې اصطلاح که کله هم کوم حالت ته ځئ، نسئ کولی چې تاسو یو حالت ته ټوپ ور ووهئ، قدم ور ووهئ او په بیړه ورسې ورته ورسېږئ. تاسو به له لومړي قدم پیلوئ، له لومړي پله به یې پیلوئ او بیا به قدم اخلئ او بیا به په یوې پوړۍ خیزئ، بیا په بلې، بالاخره به هدف ته رسېږئ. که فکر کوئ چې تاسو به یو ناڅاپي ورسېږئ، بعضې ملګري ستا ډېر لنډ فکر کوي، غواړي هر څه ته ډېر ژر وګوري، نه وخت په نظر کې نیسي، نه امکانات په نظر کې نیسي، نه لارې چارې ګوري، نه هدف مشخصي او هیله د لوی بدلون لري. زه د رئیس شم، زه د په دغه کال کې دومره پیسې پیدا کړم، زه د یو ښه کرکټر ولرم، خو نه کېږي. تاسې له لومړي قدم پیل کړئ. زه مو ذمهوار یم. لومړی قدم څه دی؟ ستاسو موخې پورې تړاو لري. تحصیل کوئ، وزن کموئ، پرمختګ کوئ، ښه کرکټر را څرګندېږئ، ټولنیزو فعالیتونو کې ونډه اخلئ. څه کوئ؟ موخه مو معلومه شوه، له هغې وروسته لارې چارې مو سنجولې، پرېکړه مو نیولې، او نو بیا به یې مجبور یې چې د خپل ځانه پیلوئ، له خپل ځانه به قدم اخلي او مخکې به ځئ. پنځم، د بدلانه لپاره خپلې تیرې تکراري تېروتنې دا هېرې کړئ، له هغو عبرت واخلئ. موږ انسانان یو، دا باید ومنو چې ډېرې ستونزې لرو. ځینې ستونزې د مختلف ابعاد لري، د ځینو موږ خپله لامل یو، د ځینو نور را سره لامل ګرځېدلي دي. خو تکړه، هوښیار او قوي خلک هغه دي چې خپلې تېرې تېروتنې هېرې کړي او له هغو عبرت واخلي. د انسانانو په توګه کېدای شي چې تاسې به په ژوند کې کافي تجربه د تېروتنو لرئ. تېروتنې به مو کړي، ستونزو سره به مخامخ شوي یئ، پیسې به مو نه وي ګټلې، اړیکې به مناسبې پاللې وي، غلط شوي به یئ، چا به تېر وباسلي یئ، چا به در سره ستونزه رامنځته کړي، په جګړه کې به ښکېل شوي، مختلف مسایلو سره به مخامخ شوي. خو که هوښیار یې، تېرې تېروتنې به هېرئ او هغو نه به عبرت اخلي. کله چې عبرت واخیست نو خپله به بدلون وکړي. هېڅکله به بیا په هغو تېروتنو مخ ته ورنسي له کومو سره چې مخکې پېښ شوی، مخکې مخامخ شوی، نو له هغو به دې لاس اخیستی او له هغو به ګرځېدلی، بالاخره ته به له بدلون سره مخامخ کېږي. شپږم، مه هېروئ چې هر تغییر مراحل لري. په کوم مسایلو چې موږ دا روانې خبرې کوو، دا بحث پرې لرو، دا ټول مراحل دي. لکه په لومړیو کې ما وویلې موخه وټاکئ، مشخصه موخه، بیا مې وویلې ښه پرېکړه محدوده وټاکئ، بیا مې وویلې تېروتنې هېرې کړئ پخوانۍ، بیا مې له هغو عبرت واخلئ، بیا مې وویلې له لومړي ګامه یې پیل کړئ. اوس په دغه برخه کې دا وایم چې هر تغییر مختلف مراحل لري.
نو تاسو داسې نشئ کولی چې یو مرحله پرېږدئ بلې ته لاړ شئ بله پرېږدئ بلې ته لاړ شئ او بالاخره توقع د دې لرئ چې بدلون وکړئ. تاسو به صبورانه یئ، تاسو به تمرکز کوئ، تاسو به حوصله لرئ او بالاخره به یو حالت سره مخامخ کیږئ، د خپلې خوښې او هیلې ته په رسېدو به بدلون کوئ. خو دا باید وخت ثابته کی، دا باید تاسو زیار ثابته کی او دا باید د دغو مراحلو په طی کولو سره خپل پرمختګ هم ووینئ او خپل بدلون به هم ووینئ. له نورو مرسته وغواړئ. دا تاسې پیاوړي کوي، دا تاسې تکمیلوي، دا تاسې بشپړوي. هیڅکله دا فکر مه کوئ چې زه هر څه کولی سم، په تنهایي یې کولی سم، زه دومره په ځان متکی او اتکا لرم چې ټولې چارې مې په خپله سمبالوم. ته ناکام یې. دغه فکر که در سره یې چې زه ټولې چارې په خپله سمبالولی سم، دغه د خودخواهۍ یو بحث هم رامخته کوي چې نارسیزم ورته وایي یا نارسیسټان څوک بحث کیږي. په دې موضوع خبره نه کوم چې بیا موضوع رانه خوا دې خوا نیسي. هغه د خپل ځان اتکا لپاره تاسو څومره اتکا چې ولرئ، نور انسانانو ته اړ یئ، مجبور یئ او غوښتنه به هم ترې کوئ ستاسو سره مرسته وکړي، ځکه دا ستاسو په بدلانه کې، دا ستاسو په تغییر کې ډېر مهم رول لري. یوه خبره دلته اضافه کول غواړم، مهارتونه مختلف دي. ټول انسانان یو ډول مهارتونه نه لري. څوک په یوه برخه کې ښه فکر، څوک په بله برخه کې دروند نظر، څوک په بله برخه کې ښه مهارت لري. ستا مهارتونه هم د قدر وړ دي. خو که ته غواړې بدلون وکړې، ته به له نورو مرسته غواړې، خو دا مرسته به دایمي او تلپاتې نه وي. ته به داسې حالت کې مرسته غواړې چې ته پوش سې، یو څوک لاس درکړي، یو څوک چا په اوږه لاس کېږدي او قدم واخلي یا پل واخلي او پورته پوړی ورته وخیځي. په دغه حالت کې ته مرسته وغواړه، نو بیا به بدلون وکړې. اتم، د تغییر او ښه تغییر او بدلون لپاره خپلې موخې تل په یاد لرئ. کوم بحث مو چې تر اوسه مخته راوړ، دا زموږ د اهدافو دی، دا زموږ د پرمختګ دی، دا زموږ د تغییر دی. په هر حالت کې شپه ورځ پلان نیسئ، مراحل سنجئ، پیسې پیدا کړئ. څومره هم چې ته د ژوند په کشمکش کې یې، یاد به ساتې خپلو موخو ته د رسېدو تکل به لرې. هر ورځ، هر شیبه، هر کار کې، په هر فعالیت کې چې ته خپل موخه او خپل فعالیت او خپل راتلونکي په نظر کې ولرې، نو ته به ورته هڅېږي، انګېزه به درکول کېږي او موټیویټ کېږي به چې زه خپلو موخو ته باید ورسېږم. نو ستا ذهن به تا د دروازې پرانیزي او تا به خپلو موخو ته ورلنډ کړي. درنو لیدونکو، په دې خپرونه کې مو یا په دې بحث کې مو په تغییر باندې خبرې کولې چې موږ څنګه بدلون کولی سو. تر بیا ښه وخت.